بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو بیا هم ښه راغلاست. راځو ډاکټر ایب ته. ډاکټر ایب کیورډ ده چې د څه لپاره یې مونږ معرفي کوو، تعیین کوو یې. ډاکټر ایب چې دا خپله له ډاکومنټ ټایپ څخه اخیستل شوی ده. له ډاکومنټ ټایپ څخه اخیستل شوی ده. د براوزرونو سره کومک کوي چې زمونږ دغه د ویب صفحه په ښه شکل باندې وښیي، یعنې په ډېره ښه عالي شکل باندې سره یې ډسپلې کې وښیي. او همچنان ډاکټر ایب کیورډ چې ده دا یو ځل کې معرفي کیږي. د HTML د ټګ نه پاس دا معرفي کیږي. د HTML سټرکچر لیکو. اول د هر څه نه مخکې به تاسو څه لیکئ؟ ټګ د ډاکټر ایب لیس دین ندایه ډاکټر ایب به لیکئ، که په کوچنیو حروفو ولیکئ که په لویو ولیکئ فرق نه کوي. ډاکټر ایب وروسته له دې نه به دا بندوئ. له هغې نه وروسته به ټګ د HTML لیکئ. همدا سټرکچر ده. د HTML سټرکچر به ولیکئ /د HTML. د هغې نه وروسته هم یو بل ټګ لرلو په نامه د هیډ. د هغې نه وروسته هم دا ټګ همچنان بندولو /د هیډ. اساس‌ترینه ټګ هم لرلو په نامه د باډي، چې هر څه هم په باډي کې لیکل. د باډي ټګ همچنان بندوو /د باډي. دا زموږ سټرکچر شو دوستانو. دا راځو سیف کوو یې. دلته راځو په نوم د ټیسټ سیف کوو. پاسوند یې باید ډېر مهم ده. پاسوند یې باید HTML وي. دا څنګه کوو؟ سیف کوو. څنګه چې سیف کړو دا تعیین شولو، وښودلی شو. ملګرو مونږ تاسو ته ویلي وو چې د ډاکټر ایب چې دا په سر کې لیکل کیږي، د HTML د ټګ نه پاس لیکل کیږي. ډاکټر ایب د څه لپاره استفاده کیږي؟ د دې لپاره ډاکټر ایب مونږ استفاده کوو چې براوزر چې دا زمونږ کوډونه په ډېره ښه عالي شکل مونږ ته ډسپلې کړي. او دغه ډاکټر ایب د دې لپاره استفاده کیږي چې دا مونږ ته د HTML 5 ورژن ښیي، چې یعنې دا د HTML د 5 ورژن په اساس باندې دا لیکل شوي دي. دوستانو که تاسو چېرته وګورئ د 5 ورژن لپاره فقط همدومره لیکل کیږي، کوډینګ علامه لیکل کیږي، ډاکټر ایب لیکل کیږي. HTML همچنان ضروري نه ده. که یې ولیکئ که یې ونه لیکئ پېژنئ، فرق نه کوي. که تاسو دلته ولیکئ او که ونه لیکئ هېڅ تفاوت نه لري. که وم لیکئ فرق نه کوي، که ونه لیکئ هم فرق نه کوي. کولی شي چې دواړه شکل باندې وپېژنئ. او ملګرو که تاسو راشئ ځیر شئ، دا د HTML5 یوه کارکر ده. په HTML4 کې به مونږ دومره کوډینګ لیکلو چې دا ناممکنه و چې مونږ یاد کړی وای. په XHTML کې همچنان دومره غټ کوډ لیکل کېږي. نو HTML چې ده آساني راولي. په دې باندې دوستانو چې تاسو پوه شوي وایه، راځو د HTML اټریبیوټونو ته، یعنې مشخصاو ته، ځانګړتیاو ته. HTML اټریبیوټ چې ده هر ټګ د خپله ځانه یوه ځانګړتیا لري. لکه د ایمیج ټګ، دغه د مثال په شکل باندې یو ایمیج ده. دا ایمیج چې ده دا ایمیج ارتفاع لري، لوړوالی لري، عرض لري، اوږدوالی لري او همچنان موقعیت لري، چې دا عکس د کوم موقعیت نه موږ اخلو، په کوم موقعیت کې دا موقعیت لري. دوستانو د دې په باره کې یو مثال لیکو. دلته راځو دوستانو په باډي کې یو ټګ لیکو په نامه د ایمیج IMG. SRC لري. SRC نه مطلب سورس ته مساوي کیږي. د عکس موقعیت به تاسو دلته کې ور ووایه. اوس زه راځم دغه صفحه چې ما دلته سیف کړې ده په D ډرایو کې د ټیسټ په نامه باندې دا دلته سیف شوی ده. د څنګ سره یو ایمیج هم لرو، د computer.jpg په نوم ده. نو دلته ورته لیکو چې په همدغه موقعیت کې زموږ عکس هم ده په نوم د computer.jpg. سیف کوو یې. تر اوسه پورې نور شیان نه دي ورکړي. راځو دا ریفریش کوو. په دې شکل به موږ ته وښیي. که تاسو وګورئ دا عکس یې په ډېر غټ سایز باندې موږ ته وښودلو. ملګرو راځو دلته اول اوږدوالی تعینوو. واید مساوي کیږي تقریبا دې ته موږ 500 سایز ورکوو. PX یعنې مطلب پکسل. ګورو ریفریش. که وګورئ دوستانو زموږ عکس په دې شکل باندې راغلی او غواړو چې ارتفاع همچنان ورته تعینه کړو. هایت مساوي ده له 100 پکسل سره. وګورئ دوستانو په دې شکل باندې زموږ عکس راغلو. یو خبره ته تاسو متوجه شئ دوستانو، کله هم چې عکس ته ارتفاع ورکوله یا هم اوږدوالی ورکولو نو یو شی ورکړئ، ځکه چې کیفیت بیا نه خرابوي. اوس وګورئ زه هایت نه لرې کومه، که زه چېرته عرض ورکړم ارتفاع په خپله په ډیفالت شکل باندې نیسي.
دا زه لږ زره ورته کمومه 300 کومه. سل کنټرول اس ریفرش په سل باندې شو. دوستانو اوس وګورئ یو بل اټریبیوټ دا لري په نامه د ALT مساوي ده. که چېرته زمونږ دغه عکس کې څه مشکل راشي لکه نوم یې مونږ غلط ولیکو دلته مې یو ډي ورسره اضافه کړه. اوس که چېرته دا ریفرش کو مونږ ته عکس نه ښایي په دې شکل باندې ښایي. نو غواړو چې که چېرته زمونږ په عکس کې مشکل راغلو دلته مونږ ته باید یو څه معلومات راکړي. ورته لیکو چې this is picture دا پکچر ده. وګوره د هغې عکس په ځای باندې دلته مونږ ته چې وښودل this is picture هغه عکس یې رانوسته دا موقعیت چې ده د پکچر ده. کنټرول اس ریفرش. یو دانه بل اټریبیوټ لرو دوستانو لکه د مثال په شکل باندې دا ټول اټریبیوټونه وو لکه سورس واید چې زدم کلو هایت چې ارتفاع یې تعینوله او همچنان دغه مکمل سټرکچر ده. د ټاګ نوم به لیکئ د ټاګ د نوم نه به وروسته اټریبیوټ لیکئ وروسته له هغې به یې والیو ورکوئ. والیو لکه اټریبیوټ هم لکه ولیکلو کالر او همچنان والیو مې ولیکله ریډ. د باډي لپاره یو اټریبیوټ لرو دوستانو. دا عکس موږ ته په چپ طرف کې با ډیفالټ کوي. دا غواړو چې موږ ته په ښي طرف کې با ډیفالټ وښیي. راځو باډي ته دلته ورته لیکو چې DIR یعنې ډایرکشن ایکوال ټو رایټ ټو لیفټ یعنې د ښي طرف نه چپ طرف ته موږ ته وښودلی شي. وګورئ دوستانو وروسته له دې نه چې موږ هر شی په دغې باډي کې لیکو هغه به له ښي طرف نه موږ ته ښودلی کېږي. زه دلته یو ټاګ لیکمه په نامه د H1 ښه راغلاست /H1. که چېرته یې مونږ سیف کړو ریفرش یې کړو مونږ ته یې وښیي ښه راغلاست په دې سیکشن کې مونږ ته وښودلو. او که چېرته مونږ ډایرکشن نه وای ورکړی دا نه وای ورکړی نو مونږ ته یې باي ډیفالټ هر څه په چپ طرف کې ښودل. پښتو دري خطونه اکثره د ښي طرف نه لیکل کېږي. په باډي کې به ولیکئ چې DIR یعنې ډایرکشن یې مونږ ته مساوي شي مونږ ته دې وښودلی شي لیفټ ټو رایټ چې دا باي ډیفالټ ده دا که تاسو ورکړئ دا په باي ډیفالټ شکل باندې په همدې چپ طرف باندې ښودلی کېږي. خو که چېرته رایټ ټو لیفټ ورکړئ دا به تاسو ته د ښي طرف نه چپ طرف ته ښکاره شي. ښي طرف نه چپ طرف ته رایټ ټو لیفټ له همدې کلمې څخه اخیستل شوی ده چې رایټ ټو لیفټ او لیفټ ټو رایټ له همدې کلمې څخه اخیستل شوی ده لیفټ ټو رایټ له همدې دوه کلمو څخه اخیستل شوی ده ملګرو. راځو د هیډ الیمنټ ته. مونږه د هیډینګ لپاره د H1 نه تر H5 پورې ټګونه ولرل دوستانو. اوس د هیډ په نامه باندې یو الیمنټ لرو لکه په د HTML په سټرکچر کې لومړی سیکشن چې و د هیډ په نامه باندې و. هیډ چې دا خپله د هیډ عنصر چې دا یو کانټینر ده د مثال په شکل باندې لکه اتاق په اتاق کې کالینې او همچنان توشک شته دي دا همچنان همداسې ده. کانټینر ده د میتا ډیټا لپاره یعنې موږ ته د موږ ویب سایټ په کوم شکل باندې وښایي د هغې لپاره ډیزاین او معلومات ورکوي. او تاسو خپله دا زده کړی وو چې د هیډینګ ټګ چې دا د HTML او د باډي په منځ کې لیکل کېږي یعنې په دې سیکشن کې لیکل کېږي. دا HTML ده او دا باډي ده په دې مابین کې لیکل کېږي د هیډینګ ټګ. دوستانو د هیډینګ په ټګ کې بیا زیات نور ټګونه شته دي. یو سره وایو انشاءالله. ټګ په نامه د ټایټل چې ویلی وو. سټایل چې د CSS کوډونه موږ پکې معرفي کوو. میتا ده چې بعض معلومات په دې کې زیاترینه معلومات په دې کې ورکوو. لینک ده چې د نورو صفحو سره یې وصل کوو. سکریپټ ده چې د جاوا سکریپټ کوډینګ پکې لیکو. همچنان بیس ده. یو دانه ټګ لرو په نامه د ټایټل. دا پیر ده ورته کې لیکو چې this is my title / د ټایټل. دا سیف کوو. راځو د سیکشن ته ګورو ریفرش کړو دا زمونږه ټایټل شو د ویب سایټ. دا مو وپېژندلو دوستانو. بعضې معلومات درکوو پکې لکه د میتا چې دا په میتا کې بیا نور ډېر اټریبیوټونه لري هغه ډېرې ځانګړتیاوې لري چې انشاءالله تعالی موږ به هر یو تاسو ته معرفي کړو. خو دغه درسونه چې دي د راتلونکي لپاره دي.
اوس په تاسو باندې انشاءالله چې بول نشي. یو هم ټاګ ویلی و په نامه د میتا. د مثال په شکل باندې دلته راځو، پکې لیکو ټاګ په نامه د میتا 400 مساوي ده UTF-8. UTF-8 دا تاسو په یاد ولرئ، دا همیشه همداسې لیکل کېږي. نور دا د دې لپاره استفاده کوو چې زموږ ویب سایټ کې پښتو دري حروفونه چې دي په صحیح شکل باندې راشي، یعنی په چارخانه شکل باندې رانشي. د مثال په شکل باندې که چېرته مونږ دا نه وي ورکړی نو زموږ ویب سایټ بیا په دې شکل باندې ښکاره کېږي. لکه زه راځم دغه یو عکس ده، دا په نوټ پلس پلس خلاصومه. زموږ هغه پښتو حروف چې مونږ ورکړي په دې شکل باندې بیا مونږ ته ښکاره کېږي، په دې شکل باندې ښکاره کېږي. که چېرته مونږ د UTF-8 ټاګ ورنه کوو، UTF-8 د دې لپاره استفاده کېږي دوستانو. بل چې دا ټاګ لرو په نامه د میتا چې په دې کې نور شان هم لیکلی شو. نیم مساوي ده، مثال په دې کې لیکو کیورډز نه څه دي؟ کانټنټ، یعنی په دې ویب سایټ کې زمونږ چې دي HTML ده پکې، CSS ده پکې، جاوا ده پکې، MySQL ده پکې، همچنان PHP ده پکې وغیره. دا د دې لپاره استفاده کیږي چې ستاسو ویب سایټ څوک وګوري نو کولی شي چې دلته وګوري چې په دې ویب سایټ کې چې دي دغه شیان پکې کولی شي چې پیدا کړي. سیف راځو ریفرش کوو. که چېرته دلته ریفرش کړو هغه شیان موږ ته ونه ښودلی شول، ځکه موږ ویلي وو چې د هیډ په سیکشن کې، د هیډ په ساحه کې چې موږ چې لیکو هغه به موږ ته په ویب سایټ کې نه ښکاره کېږي. په دې باندې د دې باره کې معلومات ورکړل. که چېرته تاسو غواړئ چې د HTML سورس یا منبع وګورئ، لکه د W3School، په W3School باندې به کلیک وکړئ، رایټ کلیک، همچنان را به شئ ویو پیج سورس ته، په دې باندې به کلیک وکړئ. دا به تاسو ته ټول معلومات هر څه تاسو ته وښودلی شي، د دې کوډینګ تاسو ته وښودلی شي. لکه مثاله دا چې دا کیورډونه په دو کې شته دي، لکه HTML ده پکې، CSS ده پکې، همداسې جاواسکرپټ او دا ټول شیان پکې شته دي چې تاسو ته یې معلومات درکړي دي. ملګرو نو تاسو به هم په خپل ویب پیج باندې رایټ کلیک وکړئ، ویو پیج سورس تاسو به وګورئ. دا ده په دې سیکشن کې تاسو ته ښایي. ډاکټر په معرفي کړی و، دا زموږ مکمل کوډینګ ده. د میتا ټاګ معرفي کړی و چې بند کړی نه ده، ځکه یې په سور رنګ باندې موږ ته ښایي. د میتا ټاګ به بند کړئ، سیو به کوئ، ریفریش وګورئ. کیورډونه په دې کې یعنې څه کوم شیان موږ لرو، HTML هر څه په دې کې لرو. یو دې طریقه تاسو کولی شئ چې سورس کوډونه وګورئ چې دا تاسو لپاره ډېر مهم دي. وروسته له هغې نه دوستانو ملګرو تاسو کولی شئ چې خپله د اوټور د لیکوال نوم همچنان پکې ولیکئ. لکه اوټور تاسو پکې ولیکئ، اوټور څوک ده؟ فیض الله فیروزي ده. ډسکرپشن پکې ولیکئ چې دا ویب سایټ چې دا فری ده په کوم شکل باندې ده. همچنان تاسو کولی شئ چې دغه زمونږ د ویب پیج صفحه په څومره وخت کې ریفریش شي. ټاګ د میتا ته راځو، دلته مثال پکې لیکو میتا HTTP-equiv مساوي ده په ریفریش، او همچنان کانټنټ لري. بعد 15 سکند وروسته زمونږ دغه د ویب صفحه اتومات شکل باندې ریفریش شي، په 2 سکند وروسته، 15 سکند وروسته. ملګرو نو تاسو راشئ سیو وکړئ او وګورئ خپله ویب پیج ته ستاسو دې ته وګورئ. اول ځل ریفریش کړئ نو تاسو به وګورئ چې دا به اتومات 15 سکند وروسته ریفریش کېږي. دوستانو ملګرو دغه سیکشن ته وګورئ، 15 سکند وروسته اتومات ریفریش کېږي. وګورئ دوستانو. نو دا ټاګ د دې لپاره استفاده کېږي چې په دې باندې تاسو کار وکوئ. او همچنان یو بل د میتا په ټاګ کې بعضې نور اټریبیوټونه لرو چې د ریسپانسیو لپاره استفاده کېږي، یعنې دغه د مونږ کوډونه که په ټلیفون کې، کمپیوټر کې، هر شي کې را اوپن کړو په ښه شکل به مونږ ته په ښه کوالټي باندې موږ ته ښودل کېږي. داسې به نه ښودل کېږي چې یو شی پکې ګم وي، پکې ورک وي. دوستانو انشاءالله د موږ نه هېڅ شی نه دي پاتې شوي، نو تاسو به بیا همچنان W3School ته مراجعه کوئ، هغلته به پکې ګورئ
نوی شی هم که پکې پیدا کړل نو وګورئ. دوستانو نو دغه نور الیمنټونه چې لکه لینک ده، بیس ده، سکریپټ ده، دا به په راتلونکي درسونو کې وایو. مونږ دوستانو وویل چې څنګه کولی شو چې په HTML کې سورس کوډونه پیدا کړو. دا ما مخکې تاسو ته وښودله چې په دغه شکل باندې تاسو کولی شئ چې سورس کوډ ووینئ. راځو ننګرهار یونیورسټي ته. دا چې دا د ننګرهار یونیورسټي ویب سایټ ته د مثال په شکل باندې زه غواړم د دې سورس کوډ وګورم چې په کوم شکل باندې جوړ کړی ده. په عکس باندې به رایټ کلیک نه کوئ، راځئ به په یو خالي ساحه کې به رایټ کلیک کوئ، ویو پیج سورس. د دې پیج سورس ته وګورئ، په دې شکل باندې جوړ کړی ده. په دې شکل باندې جوړ کړی ده. دا ډاکټر ورته معرفي کړی ده چې د HTML5 په واسطه باندې جوړ شوی ده. او همچنان دغه کامنټونه ورکړي دي چې کامنټونه مونږ اوس وایو انشاءالله. وروسته له نه په سیکشن د هیډ کې بعضې شیان ورکړي دي، لکه میتای ورکړې ده، UTF-8 یې ورکړی ده، نور شیان یې ورکړي دي. دغه ټول شیان دي دوستانو. لینک یې ورکړی ده، د CSS سره یې کنیکټ کړی ده، او ټایټل یې ورکړی ده چې ننګرهار یونیورسټي. دا ده ننګرهار یونیورسټي. وروسته له دې نه یې د جاواسکریپټ لینک ورکړی ده، او همچنان دا سیکشن په دې ساحه کې بند شوی ده. وروسته له هغې نه باډي سیکشن شروع شوی ده. نو داسې کولی شو چې مونږ پیج سورس وګورو، خپل کوډونه د نورو کوډونه وګورو. تاسو کولی شئ کوډونه وګورئ، دا د تاسو د تحلیل لپاره ډېر مهم او ضروري دي. په دې کې مونږ څه زده کړل؟ پس سوال نه دی چې بیا یې د خپله ځان سره ووایه. د HTML یو څو ټګونه نور هم وایو ملګرو. دا شیان پاکوم. ټګ لرو د HTML په نامه باندې. دلته لیکو انفارمیشن اباوټ افغانستان /HTML بندوو، سیف کوو یې. د دې په باره کې مونږ معلومات ورکوو. ډایرکشن یې بای ډیفالټ لیفټ کوو چې په لیفټ شکل باندې وښودلی شي. دا ده دوستانو، دا مونږ زوم کړی ده. دلته یې واپس کنټرول 0 پرې وایو چې په دې شکل باندې مونږ ته وښودلی شي. اوس د افغانستان په باره کې مونږ معلومات ورکوو. د دې په باره کې معلومات ورکوو. د دې نه وروسته یو ټګ، مثال زه د پی په ټګ کې بعض معلومات ورکوم. پی ټګ دې ته زه یو څه معلومات را کاپي کوم، کنټرول C. مثلا د ننګرهار یونیورسټي نه زه بعضې کانټنټ را کاپي کوم. ننګرهار یونیورسټي، کنټرول C او کنټرول V، کنټرول S. راځو ملګرو دا ریفرش کوو، ګورو خپله صفحه. په دې شکل به د دوستانو مونږ ته وښودلی شي. زه غواړم چې دلته یو هاریزانټل لاین کریټ کړم د مونږ د ویب سایټ د ښه ښودلو لپاره. راوشئ ملګرو، دې چې یو نه به لاندې یو ټګ لرو په نامه د سنګل ټګ ده. HR هاریزانټل، دغه ټګ چې دا سنګل ده، کلوز ټګ نه لري. دا به ریفرش کړه، په اتومات شکل به تاسو ته یو لاین معلوم شي، لاین به تاسو ته وښودلی شي. دا د دې لپاره استفاده کیږي. او که غواړئ چې دې ته بریک ورکړئ، بل ټګ هم لرو. که غواړئ د دې خط نه ښکته ولرئ په نامه د BR یعنې بریک، موږ ته دغه ساحه نوره هم چندان بریک شي. وګورئ ملګرو، بیا هم یو بل ټګ لرو BR. دا هم چندان سینګل ده، کلوزینګ ټګ نه لري. BR دا چې هر څومره تاسو غواړئ کولی شئ چې دا ته ادامه ورکړئ. کنټرول S، کنټرول V. ملګرو مونږ ویلي وو چې په HTML کې فاصله او همچنان نیو لاین اګنور نیسي. که چېرته تاسو وګورئ ملګرو، دا سیف کوو، راځو ریفرش. ملګرو وګورئ، که چېرته دلته مونږ هر څومره انټر ووهو، نیو لاین جوړ کړو، نو دا فاصله مونږ ته نه راکوي، اګنور کوي یې، نادیده یې نیسي. دې شکل ته وګورئ، ریفرش مو کړه، نادیده یې ونیوله. که دلته افغانستان انفارمیشن اباوټ افغانستان کې مونږ دلته یو خانه فاصله نیسي. وګورئ دوستانو، دلته کنټرول R یو خانه سپیس قبلوي.
نو که زیاته فاصله مونږ ورکړو هغه نادیده نیسي. کنټرول آر وګورئ ملګرو دغه فاصله چې ده په HTML کې او په زیاتره پروګرام لنګویجونو کې دا اګنور نیول کیږي. ملګرو دا همچنان اټریبیوټ لري، الاین لري. دلته کولی شئ چې یو ټایټل ورکړئ، په دې کې لیکو د ننګرهار پوهنتون په باره کې معلومات. دا سیف کوو، ریفرش. وګورئ ملګرو چې کله موضوع زما دلته موږ ته وایي د ننګرهار پوهنتون په باره کې معلومات. بل ټاګ لرو په نامه د پري. مونږ ملګرو وویلې چې دغه سپیس چې ده نادیده یې نیسي. مونږ یو بل ټاګ لرو په نامه د پري، PRE. په دې ټاګ کې چې هر رقم شی ولیکې په همغه شکل به تاسو ته ښایي. زه په دې کې لیکم افغان، وروسته دې نه دومره فاصله ورکوم، دلته لیکم ایز انټر. په دې سیکشن کې ورته لیکم نمبر 0123. دا سیف کوم. دوستانو راشئ وګورئ په دې شکل باندې افغان هم دلته ولیکلو، خالي فاصله، نیو لاینونه او همچنان دا. په دې ټاګ کې چې هر شی ولیکئ په همدغه شکل باندې به تاسو ته ښایي، په همدغه شکل به تاسو ته معلومیږي. ټاګ په نامه د څه ده؟ ټاګ لرو په نامه د PR پري. پري ته همچنان الاین ورکوو، رایټ. دوستانو دې ټاګونو ته هم هر یو ته چې اټریبیوټ ورکولو په هر سیکشن کې چې ښودلو په همدې شکل به یې وښیه. لکه زه دلته نمبر ورکوم 078 123 123. دا بندوم. زه غواړم چې دا ماته په سنټر کې وښودلی شي. ریفرش. وګورئ ملګرو دا ماته په دې سیکشن کې ښودلی کېږي. غواړم دا ماته په سنټر کې وښودلی شي. سټارټ ټاګ ته به راشئ، الاین ALIGN الاین مساوي ده په سنټر باندې. ریفرش. وګورئ ملګرو دا موږ ته په سنټر کې وښودله. دوستانو راځو بل په HTML کې کامنټونه لرو. دوستانو تاسو په یاد ولرئ چې په HTML کې فقط او فقط یو نوع کامنټ مونږ لرو، بل هیڅ نوع کامنټ نه لرو. په HTML کې فقط او فقط یو نوع کامنټ لرو. لکه بعضې په CSS کې بیا 2 نوع کامنټونه لرو، او همچنان په PHP کې 3 نوع کامنټونه لرو. په HTML کې کامنټ په دې شکل باندې لیکل کیږي: زاویه، ندایه، داش داش. وروسته له هغې نه تاسو خپله کامنټ ولیکئ او داش داش زاویه بنده. HTML کامنټونه د څه لپاره استفاده کیږي؟ کامنټ ځکه استفاده کیږي چې زمونږ د HTML کوډونه په ښه ډول باندې وویلی شي او مونږ ښه پرې پوه شو. کامنټ چې ده په یو ډول باندې ده په HTML کې. په یاد ولرئ چې کامنټونه چې دي په براوزر کې نه ښودلی کیږي، زمونږ سره کومک کوي په سورس کوډ کې مونږ ته ښودلی کیږي. او کامنټ د دې په خاطر باندې استفاده کیږي چې کوم شی چې مونږ غواړو چې هغه ته اضافه کو مونږ ته په یاد راولي. تاسو وګورئ ملګرو د دې په باره کې زه یو کامنټ لیکم، د دې نمبر په باره کې زه یو کامنټ لیکم: لیس دین ندایه داش داش this is my number داش داش ندایه. دا زمونږ نمبر ده. دا کامنټ چې ده دا مونږ ته ښودلی کیږي نه. که چېرته یې مونږ سیف کو او ریفرش یې کو په دې شکل باندې هغه ټاګ چې هغه کامنټ چې و مونږ ته نه ښودلی کیږي. که چېرته مونږ وغواړو چې د دې سورس کوډ وګورو، رایټ کلیک به پرې وکوو، ویو پیج سورس. وګورئ ملګرو هغه کامنټ چې و مونږ ته په دې سیکشن کې ښودل کېږي. ډاکټر یې پرې راته وښودلو، دغه ده په دې سیکشن کې ښکاره کېږي. this is my number زما نمبر دا ده. نو زمونږ کوډونه یې څنګه کړل؟ نسبتاً یې ریډیبل کړه.
ملګرو ننګرهار یونیورسټي ته راځو دلته یې کامنټونه ورکړي دي ګورو ملګرو وګورئ دا ټول کامنټونه ورکړي دي د څه په خاطر باندې دا کامنټونه ورکړي دي وایي چې انټرنیټ ایکسپلورر دا نشي سپورټ کولی او همچنان نور کامنټونه یې همچنان پکې ورکړي دي او کامنټ همچنان د مشکل د پیدا کولو لپاره استفاده کیږي د مثال په شکل باندې زه غواړم چې دغه د هاریزونټال ټاګ موږ ته آیا دلته ښه ښکارېږي که ښه نه ښکارېږي لیکمه کامنټ نره داش داش او کامنټ به حتما او ضررا بندویه داش داش واپس بند کامنټ مو بند کو غواړم چې دغه زمونږ کوډینګ وګورو چې په دې شکل باندې آیا صحیح ښکاري ښه ښکاري که نه وګورئ ملګرو په دې شکل باندې راته ښکاره شو زه غواړم چې هغه خط چې دلته ده ښه ښکاري که نه اوس هغه خط نه لرو زه وایم چې نه هغه خط چې ده مستقیم خط چې ده ښه ده واپس به راشئ کامنټ به پاک کړئ د دې لپاره همچنان استفاده کیږي یو شی تاسو په کامنټ کې لیکلی شئ لکه مکمل ندایه داش داش کامنټ به حتما او ضررا دوستانو بندویه داش داش دا کامنټ چې ده په HTML کې هم انلاین ده او هم ملټیپل لاین مننه ملګرو او دوستانو